اوس دلته سوال دی دا کوي په قرباني کې د اشتراک شراکت چې ورته وایي څو کسان شریک کیدی شي په پیسو کې او په ثواب کې ګوره شراکت دوه قسمه دی یو شریک کېده په څه کې په پیسو کې په حصو کې په برخه کې او یو شریک کېده په ثواب کې دواړو کې فرق دی ګوره او دې تفصیل به ذکر کوو یاد ساتئ یا یاد ساتئ دا خبره د یو نه زیات کس دا شریک کیدی شي په غوا کې او په اوښ کې او چې کله هم زه کوم ځای کې مو غوا ذکر کوم نو پوه شي دا مسله د میخې دپاره هم ده دا د سنډه دپاره هم ده نو د هغې به بیا مستقل تپوس نه کوي چې دا خو پکې میخه ذکر نه شو دې کې شراکت جایز دی نو مطلب څه شو یعنې ګډ او بېزتي ووایو د برخو چې کوم شراکت دی هغه صرف په اوښ کې کېږي او په غوا کې کېږي او دا مسله ورسره به یاده ساتئ مشهور روایت دی امام ترمذي ابن ماجه دوی راوړی دی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وی موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره و په سفر کې نو دې کې عید الاضحی راغی هغه ټختر راغی فاشترکنا فی البقرة 7 وفي البعیر 10 نو په غوا کې چا چې غوا لاله اوه کسان پکې شریک شو او اوښ کې به 10 کسان شریک کېدو اوښ کې 10 پورې شریک کېدی شي ولې غټ غوا کې اوه کسان شریک کېدی شي دلته ورسره دا مسله یاده ساتئ د ګور ما تاسو ته چې جواب کې به د ډېرو سوالونو جواب کوو لازم نه دی چې دا به وایي بعض کسان دا تپوس کوي لازم نه چې دا به وایي د یو نه زیات شریک کېدی شي او دوه کسان وایي چې موږ په شریکه غوا الو نه دی صحیح صحیح ده 15 کسان 3 کسان 6 کسان 8 کسان غوا کې نشي شریک کېدی تپوس به ترې کې ډایرکټ دې چې 8 نشي کېدی شي اوښ حلالوي اوښ کې 8 شریک کېدی شي که نه شي 9 هم شریک کېدی شي زیات نه زیات 10 کم سے کم یو نو یو کس راولګي یوازې حلالوي دا خو ټول نه غوره ده خو یو مسله مانه یېره شوه او دلته مې ذهن ته راغله موږ وایي اوښ د ټولو نه غوره دی بیا پسې غوا غوره ده دا هله چې کله مستقلي ګورې چې کله مستقلي د بل چا پکې د سره برخه نه وي دا هغه مسله ګوره زما ذهن نه وتې یو سړی دی هغه په غوا قرباني کوي اوه کسان دي هغوی او یو ځان له مستقل ګډه لالي دا مستقل چې ګډه لالي د دې د قرباني دوی دی نه ګوره دا مستقل چې ګډه لالي د ده قرباني دا چې ډېر شریک شوي دي دوی نه ګوره ښه په ګډ کې یا په ګډه کې په بیزه کې دي کې د یو نه زیات نشي شریک کېدی بس یو کس به کوي خو اوس راځو د ثواب مسلې ده ثواب کې ډېر خلک شریک کېدی شي لکه امام ترمذي دا روایت راوړی دی چې یو ګډ د یو اهل بیت نه کافي کېږي د یو خاندان نه کافي کېږي د جابر رضی الله عنه روایت ته امام ابو داود راوړی دی وی شهدت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم الاضحى بالمصلى عیدګاه کې زه ومه او د رسول صلی الله علیه وسلم سره مې د اختر لمونځ وکړو او دغه د لوی اختر لمونځ فلما قضى خطبته کله چې خطبه ختمه کړه او د منبر نه راکوش نو اتي بکبش فذبحه یو ګډ راوستی شو هلته حلال کو او رسول صلی الله علیه وسلم وی بسم الله والله اکبر هذا عني وعمن لم يضحي من امتي دا زما د طرف نه چې چا قرباني نه ده کړې دغه شان حدیث کې راځي امام ابن ماجه راوړی د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه روایت دی کان الرجل یضحي بالشاة عنه وعن اهل بیته د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به یو کس یو ګډ حلالو د خپل طرف نه او د خپل کور والا د طرف نه
خو دلته دا مسله یاده کوي دلته یو اصیل دی یو تابع دی اصیل څه مطلب شو اصل څوک چې قرباني کوي دا کوم سړی چې قرباني الي او کوي او بل تابع دی تابع څوک دي دا د اهل بیت چې کوم دي ثواب کې دوی شریک کیږي د سره ثواب کې په هغه برخو کې نه چې لکه څنګه چې په اوښ کې لس کسه شریک کېدی شي یا په غوا کې اووه کسه دلته یو سړی چې ما ګډ راوستی دی موږ ټول پکې شریک یو په هغه اعتبار سره نه په کوم اعتبار سره شریک دي د ثواب په اعتبار سره ورسره دا یاده کوي بیا د اصیل چې کوم اصل دی د ده ثواب ډېر دی د تابع دی لکه پلار قرباني کوي نو د ده بچي د ده ښځې د ده مور پلار کوي دا ټول په دې کې دننه رالو په ثواب کې د ده سره برخدار شو خو دومره ده چې د هغوی ثواب او د ده ثواب یو امره نه دی ثواب د دوی یو شان نه دی والله اعلم